بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمند مسلمانانو ورونو خويندو، امید لرم چې تاسو به روغ جوړ بئ او خوشحال بئ. زما د الله رب العزت نه دا دعا ده، دا سوال دی چې تاسو چرته هم یې، الله رب العزت مو همیشه د پاره روغ جوړ خوشحال او آباد ساته، امین. عزتمندو، نن د یوې نوې او خاص وظیفې سره زه ستاسو مخکې حاضر یم. محترمو، نن درته یو داسې عظیم الشان او یو منفرده وظیفه بیانوم. دا وظیفه به تاسو د روزماتي نه مخکې کوئ تر کومې پورې چې رمضان المبارک باقی وي، نو تاسو دا عمل او دا وظیفه روزانه جاری ساتلی شئ. د ستاسو هغه ناممکنه پریشانی چې هغه د ختمېدو نوم نه اخلي، یا د ستاسو حاجات وي او هغه د لوی نه لوی حاجات وي او تاسو دا غواړئ چې زما دا حاجات تی پوره شي، یا د ستاسو څه بیماری وي او هغه لا علاج بیماری وي، تاسو دا غواړئ چې الله جل شانه مونږ ته د دینه نجات را نصیب کړي، یا زما محترم د ستاسو د رزق د تنگ دسته مسله ده، د مال او دولت او د رزق تنگسیا ده، تاسو په فقر و فاقه کې اخته، نو محترم د عظیم الشان عمل تاسو هم نن ضرور وکړئ. بس چې سټه ممتاز ته موقع ملاويږي او تاسو فارغ اوئ، تاسو توجه دیان برابر وي، نو د رمضان المبارک په ټول ورځ کې صرف یو پیر دا عمل تاسو ازمو کوي، ان شاء الله تعالی د دې حیران کن کمالات او برکات په تاسو په خپل باندې محسوس کوي. زما عزتمندو، د ویډیو شروع کېدو مخکې تاسو ټولو ناظرینو سامعینو په خدمت کې دا درخواست دی چې تاسو اسه هم ویډیو ګورئ. په اول ځل باندې مو زما د چینل وزټ کړی وي، دا چینل مو لا تر اوسه پورې سبسکرایب کړی نه وي، نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټلې والا نشان دی، دا تاسو کلیک کړئ او سلیکټ علی کړئ، د دې لپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملاويږي. ځکه چې زما عزتمندو په دې چینل کې زه تاسو ته هر قسم مستند وظایف راوړم، هغه مستند وظایف چې ما ته خپل استادانو د هغه اجازت را کړی دی. د دې نه علاوه زما عزتمندو که چرستا سو تعویذونه پکار وستا سو نقوش پکار وي، نو ما سره زما په واتس اپ نمبر باندې تاسو رابطه کولی شئ. محترمو، که چرتا سو د عظیم الشان عالی شان وظیفه کول غواړئ، نو ویډیو اخیره په وګورئ او سکیپ کوئ. ما د دې نه علاوه زما عزتمندو، زما د حوصله افزایی لپاره ویډیو ضرور لایک کړئ او لاندې کمنټ کې تاسو ماشاءالله، سبحان الله، جزاک الله یا د دې په شانتي نور خل الفاظ تاسو ولیکئ. وجه دا ده چې ما ته به حوصله افزایی ملاويږي او نور ډېر خل وظایف به تاسو ته په دې چینل کې راوړم. زما عزتمندو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د رمضان المبارک چې کوم برکات دي هغه را شروع شوي دي او الله جل شانه مونږ ته زندگی راکړه او کریم رب مونږ ته بیا د رمضان المبارک د روزو او د عبادتونو توفیق را نصیب کو. لہذا محترمو، مونږ ته پکار دي چې په دې مبارکه میاشت کې د قرآن پاک د تلاوت اهتمام ډېر په کثرت سره وکړو او ور سره خپ او شو زو سره عبادت هم وکړو، تراویح هم وکړو او ور سره د نورو کندو روندو یتیمانانو، فقیرانو او د غریبانانو خیال هم وساتو. بهر حال زما محترمو، په دې ویډیو کې زه تاسو ته یو ډیره اسانه او مختصر ترینه وظیفه او عمل بیانوم. دا به تاسو د روزماتي نه مخکې کوئ. محترمو، تر کومې پورې چې رمضان المبارک میاشت جاری وي، نو روزانه تاسو دا عمل او دا وظیفه خپل معمول جوړ کړئ. ان شاء الله تعالی چې کوم قسم بیماری وي، الله جل شانه به د دې وظیفې په برکت سره ختمي. خدا خبره زما عزتمند یاد ساتي، یو کس بیمار دی په خپل باندې دا وظیفه نشي کولی، نو بل کس ورته هم دا عمل کولی شي. محترمو، کله چې تاسو دا وظیفه وکئ، نو د ټول کال پریشانی به الله جل شانه ختم کی او ټول کال به الله جل شانه د مخلوق د محتاجین وساتي او د ستاسو د رزق او د مال او دولت تنگسیا به الله جل شانه ختم کی. محترمو، دا یو خاص عمل دی چې د علماء کرام او بزرګانو نه را نقل کړی شوی دی او تجربه پرې کړی شوی دی.
زما محترم دا خبره تاسو یاد ساتئ چې دا وظیفه تاسو د ماسپخین مونځ نه پس هم کولی شئ او د مازدیګر مونځ نه پس هم کولی شئ. ډیره مختصره وظیفه ده خو ډیر کمالات دي. د غړې په حساب سره ټوټل 10 منټه په دې باندې نه لګي. نو چې څه ټایم هم تاسو ته موقع ملاویږي نو تاسو دا وظیفه او دا عمل ضرور وکړئ. بلکې زما عزتمندو دا دومره مختصره وظیفه ده د روژه ماتي نه 15 منټه مخکې هم تاسو دا وظیفه کولی شئ. خو عرض مې دا دی زما عزتمندو چې دا وظیفه د ستاسو نه فوت نشي او روزانه تاسو دا خپل معمول جوړ کړئ تر کومې پورې چې رمضان شریف میاشت باقی وي. لہذا زما محترم او ډیره مختصره وظیفه ده خو ډیر لوی کمالات دي د دې وظیفه. او زما عزتمندو راځم وظیفې طرف ته مکمل ترتیب او طریقې کار ز تاسو ته د دې وظیفې بیانوم. د ټولو نه مخکې زما عزتمندو کار به دا کوي چې تاسو به صحیح طریقې سره اودس شردام وکړئ. کله چې مو اودس شردام وکړ نو پوره توجه سره به تاسو په یو ځای باندې کښېنئ، خاموش ځای کې به تاسو کښېنئ او چې د څه دپاره هم تاسو دا وظیفه کوئ نو هغې نیت او اراده به تاسو کې د بیمارۍ دپاره کوئ یا د فقر و فاقې دپاره د محتاجۍ دپاره کوئ یا زما عزتمندو ستاسو څه خواهشات دي مقاصد دي د هغې دپاره کوئ یا څه ناممکنه حاجات دي د هغې دپاره تاسو کوئ. عرض مې دا دی چې د څه دپاره هم تاسو دا وظیفه کوئ نو هغه نیت په تاسو وکئ او بیا به زما عزتمندو دا ښی لاس پر راواخلئ او په سر باندې به یې کېږدئ د پاسه او سترګې به تاسو پټې کئ. د ټولو نه مخکې به تاسو طاق عدد کې 3 پیرې به تاسو درود شریف ووایئ. ښه دا ده چې درود ابراهیمي ووایئ. د دې نه پس به زما عزتمندو د الله رب العزت یو نوم دی یا فتاحو یا فتاحو یا فتاحو دا به 7 مرتبه 9 پیرې به دا تاسو ووایئ خو په یو سا باندې منځ کې به سا نه اخلی په یو سا باندې به یا فتاحو یا فتاحو د دې ورد وظیفه به وکئ او که چېرې سام ورکې منځ کې واغشته نو دوباره به بیا تاسو ووایئ. کله چې مو زما عزتمندو دا ولوستو نو د دې نه پس به بسم الله الرحمن الرحیم سره سورة کوثر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر دا به بسم الله سره تاسو 3 پیرې ووایئ. یعنی د سوره کوثر به 3 پیرې ورد وظیفه وکړئ سره د بسم الله الرحمن الرحیم سره. کله چې مو زما عزتمندو سوره کوثر ولوستو نو بیا به تاسو 11 مرتبه 11 پیرې به تاسو ووایئ یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب او د دې نه پس به بیا زما عزتمندو اخره کې بیا 3 پیرې درود شریف ووایئ. د دې نه پس به د دعا دپاره لاس پورته کړئ. انتهایی توجه عجزۍ سره به د الله جل شانه نه دعاګانې وغواړئ. ان شاء الله تعالی الله جل شانه به تاسو ته خپل مقصد کې کامیابی در عطا کړي. تاسو چې د څه دپاره هم دعا غواړئ الله جل شانه به په دربار عالیه کې قبول او منظوره وګرځوي. زما عزتمندو امید لرم چې دا ویډیو د وظیفه مو ډېره زیاته خوښه شوي. که ویډیو مو خوښه شوي وي ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. ملاویږم به تاسو سره بله ویډیو کې بلې وظیفې سره. تر هغه وخته پورې ماله اجازت راکړئ. د لوی الله په امان.